د پښتو ژبې د ایرانی خدمتګارې ماجبین قزلباش د ژوند څه پټ رازونه او حقیقتونه چې تر اوسه پورې به ترې تاسو نه یې خبر چې هغه څوک وه څنګه له ایران نه پاکستان ته راغلل او نور یې څه کارونه کړي دي ټول معلومات په همدې ویډیو کې وګورئ. سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو، د خان کلیک په یو نوي او معلوماتي ویډیو کې درته هرکلی وایم. دوستانو له هر څه نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې په آینده کې تاسو ته زموږ د هرې راتلونکې ویډیو خبر درکړل شي. تاسو کولی شئ زموږ ویب سایټ خانکلیک.com هم د نورو ښایسته معلوماتو لپاره وګورئ. د پښتو ژبې ایرانی خدمتګاره ماجبین قزلباش د پښتو موسیقۍ له وتلو نومونو څخه ده. هغې لسیزې پښتو موسیقۍ ته خدمت کړی دی او د پښتنو فنکارانو له مخې چې وایي هغه له نه هېرېدونکو غږونو او نومونو څخه حسابیږي. ماجبین قزلباش اصلا ایرانی وه او د ایران د مشهد اوسیدونکې وه، خو نیکه یې له ایران نه کندهار ته راغلی او بیا له هغه ځایه پېښور ته کډه شوي وو او د ماجبینې پیدایش په پېښور کې شوی و. هغې په یو انټرویو کې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې زما نیکه 3 مېرمنې لرلې چې د دې نیا پکې پېښوری وه. د ماجبینې کورنۍ او اصلي نوم سوریا دی. ماجبین قزلباش په 14 کلنۍ کې موسیقۍ ته مخه وکړه. هغې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې زه په 2م ټولګي کې وم چې هلته د ډاکټر اعظم دا ترانه وویله او د خلکو د پام وړ وګرځېده: لوګی شه درنه خویندې د وطن محافظانو، زما ورونو غازیانو، زما ورونو غازیانو. له دې ترانې نه وروسته ماجبین قزلباش د رفیق شینواري لخوا دې ته وهڅول شوه چې موسیقۍ ته مخه وکړي ځکه چې ښه غږ یې درلودو. خو د رفیق شینواري سره هغې ویل چې زه خپلې مور هم ډېره زیاته د موسیقۍ اړخ ته هڅول یم چې زه باید د موسیقۍ خواته لاړه شم. ماجبین قزلباش د شاهین قزلباش په نوم باندې یوه خور او 3 ورونه لري. د هغې د ټولو نه مشهوره او لومړۍ سندره دا وه چې سپینې سپوږمۍ وایه اشنا به چرته وینه، ګونګۍ شوې ولې نه وایې حلونه. ماجبین قزلباش د پښتو سندرو ویلو سره پښتو فلمونو کې هم حصه اخیستې وه، خو دا چې هغه فلمونه کامیاب نه شول نو فلمونو کې تر ډیره پاتې نه شوه. ماجبین قزلباش په خپل یو انټرویو کې ویلي و چې د هغې په خوراکونو کې سبزیجات ډیر خوښیږي، په رنګونو کې تور رنګ خوښ دی، په جامو کې هندي ساړي او هم د پښتنو لباسونه خوښیږي. ماجبین به ویل چې هغه ټولنیزه ده، د هنر ترڅنګ مړی ژوندی او کور هم کوي. هغې د ښځې یو لوی هنر کور کول او پالل ګڼل او ویل یې چې په دې هنر هغه هم سنباله ده. هغې په شاعرانو کې ډاکټر اعظم، لایقزاده لایق، عباسین یوسفزی او نور مشهور شاعران خوښول. په ښځینه سندرغاړو کې نازي اقبال، مینا ګل، ګلپاڼه، نغمه او ایمنوداس د خوښې سندرغاړې وې. هغې ویل چې په کمپوز جوړونکو کې مې ماسخان، نظرګل استاز، سبزعلي خان، ماسټر علي حیدر، سجاد حسین ډېر خوښیږي. په بره پښتونخوا کې مینا ګل، صنم ګل، کمین ګل د دغې سندرغاړې د خوښې کمپوز جوړونکي وو. ماجبینه د کرکټ مینواله هم وه. په دې برخه کې وسیم اکرم او شعیب اختر ډېر خوښېدل. فلمي اداکاره ماجبینه. دوستانو لکه څنګه چې موږ وویل ماجبین قزلباش د موسیقۍ سره په فلمي نړۍ کې هم کار کړی. هغې ویل چې د زناور په نوم په یو فلم کې کار کړی او یو بل فلم یې هم جوړ کړی. د فلمي اداکارۍ ترڅنګ ماجبین قزلباش د ګڼو فلمونو لپاره سندرې ویلي دي. هغې ویل چې زما واده هم فلمي بڼه لرله. هغه وایي د ژوند ملګری حکیم الله اورکزی دی او ورسره د شیرعالم او میمونۍ په فلم کې کار هم کړی دی. د هغې په وینا چې ویل دوی د فلم د شوټینګ لپاره میادم سیمې ته تللي وو. له دې سره مور او یو کشر ورور هم تللی و. د ماجبینې په خبره دوی د شپې په هوټل کې وو چې نیمه شپه شوه، په کوټه کې اور لګېدلی و او ماجبین قزلباش حکیم الله خان د اور له لمبو بچ کړې وه او ژغورلې وه. میرمن قزلباش ویل له دې پیښې څه موده وروسته حکیم الله خان پرې جرګه وکړه چې د دې مور یې هم جرګه ومنله او ورسره یې واده وکړو. د واده په وخت هغه د 9م ټولګي زده کوونکې وه او د ژوند له ملګري 15 کاله کشره وه. د ماجبینې دغه ګډ ژوند دومره دوام نه دی کړی، وایي په لږ عمر کې له 2 زامنو او یوې لور سره کونډه شوه. هغې ویل د ژوند ملګري مې را سره په هنري ژوند کې ډېره مرسته کړې ده او همدا زما لپاره ډېره غټه ډالۍ وه چې ماته یې د هنري فعالیتونو اجازه راکړې وه. ماجبین قزلباش په خپلو خبرو کې ویل چې سیاست مې نه خوښیږي او غیبت یې ځکه نه خوښیږي چې د نورو ګناهونه یې سرته راوړي. ماجبین د خلکو له مینې او محبت ژوند غوښتو
یو بل ته خیر رسول یې ډېر خوښېدل او دا خپل طبیعي عادتونه ګڼل. د ماجبین قزلباش هغه سندرې ډېر مینوال لري چې د خیال محمد سره یو ځای سندرې ویلي دي. هغه سندرې چې ماجبین قزلباش د خیال محمد سره ویلي دي ډېر زیات مینوال لري او دوی دواړو ته د یو ښې جوړې په سترګه کتل کیږي. میرمن قزلباش د خیال محمد نه ښې خاطرې لرلې، ویلي امریکې، دوبۍ او نورو ځایونو ته یو ځای هنري سفرونه هم کړي دي. د ماجبین قزلباش په وینا چې ویلي خیال محمد د دې د لاس چپلی کباب ډېر خوښوي او اکثره وخت یې ورنه د دغه کبابو د پخولو غوښتنه کوله. ماجبین په وروستي ځل څو کاله وړاندې خیال محمد ته د تاجپوشۍ او میډال ورکولو په مراسمو کې له هغه سره د دواړو هغه مشهوره سندره وویله چې د مینوالو لخوا یې تود هرکلی وشو، چې په هغه سندره کې خیال محمد وایي ستا په جدایۍ کې تیر بشي وختونه، مینې دې ملنګ کړم غواړم خیرونه. او ماجبین قزلباش وایي و ملنګه یاره مه کوه غمونه، سترګې دې کچکول کړه واخله دیدنونه. دا سندره چې دوی په لومړي ځل ویلې وه نو هم ډېره مشهوره شوې وه، خو یو ځل بیا د خیال محمد د تاجپوشۍ په پروګرام کې وویله او زاړه یادونه یې راتازه کړل. ماجبین قزلباش د شاهین قزلباش په نوم باندې یوه خور او 3 ورونه لري. ماجبین به ویل چې هغه ټولنیزه ده، د هنر ترڅنګ مړی ژوندی او کور هم کوي. هغې د ښځې یو لوی هنر کور کول او پالل ګڼل او ویلي چې په دې هنر هغه هم سنباله ده. د فلمي اداکارۍ ترڅنګ ماجبین قزلباش د ګڼو فلمونو لپاره سندرې ویلي دي. هغې ویل چې زما واده هم فلمي بڼه لرله. هغه وایي د ژوند ملګری حکیم الله اورکزی دی او ورسره د شیرعالم او میمونۍ په فلم کې کار هم کړی دی. د واده په وخت هغه د 9م ټولګي زده کوونکې وه او د ژوند له ملګري 15 کاله کشره وه. د ماجبینې دغه ګډ ژوند دومره دوام نه دی کړی، وایي په لږ عمر کې له 2 زامنو او یوې لور سره کونډه شوه. هغې ویل د ژوند ملګري مې را سره په هنري ژوند کې ډېره مرسته کړې ده او همدا زما لپاره ډېره غټه ډالۍ وه چې ماته یې د هنري فعالیتونو اجازه راکړې وه. د یادولو وړ ده چې ماجبین قزلباش د چهارشنبې په ورځ چې د 2020 کال د فروری 26 نیټه وه د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې ساه ورکړه. ویل کېږي چې هغه له ډېرې مودې راهیسې د زړه بیمارۍ سره مخ وه او که څه هم حکومتي ادارو هغې ته صدارتي او نور ډېر میډالونه او ایوارډونه ورکړي وو، خو د بیمارۍ په وخت کې هیچا هم د هغې پوښتنه ونه کړه او هغه له سختو مالي ستونزو او مشکلاتو سره مخ وه. دوستانو ډیر ملګري په کمنټس کې ماجبین قزلباش پسې بد رد وایي، نو دلته به زه دا خبره وکړم چې موږ تاسو ته هیڅکله هم نه دي پکار چې یو چا پسې بد رد وایو یا یو چا ته خیرې وکړو، ځکه چې هغه اوس وفات شوې ده. موږ کولی شو چې د یو مسلمان په صفت هغې پسې دعا وکړو، الله تعالی رحیم او کریم دی چې هغې ته مغفرت نصیب کړي او الله تعالی ورته بهتره جنتونه ورکړي. په دې خبرې به د خپلې ویډیو اختتام وکړم چې الله تعالی دې ټول مړي د اهل اسلام وبخي او الله تعالی جل جلاله دې موږ ته هم هدایت را نصیب کړي. قدرمنو دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي درسره لایک کړئ، زموږ د چینل خپل ملګرو سره شریکه کړئ او که غواړئ چې په آینده کې تاسو ته همدغسې معلوماتي ویډیوګانې جوړ کړو نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د غنټۍ نشان هم وهئ چې په آینده کې زموږ د هرې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. تاسو کولی شئ نور ډیر ښایسته معلومات زموږ په ویب سایټ خانکلیک.com باندې هم وګورئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم، د الله په امان.
دوستانو ډیر ملګري په کمنټس کې ماجبین قزلباش پسې بد رد وایي، نو دلته به زه دا خبره وکړم چې موږ تاسو ته هیڅکله هم نه دي پکار چې یو چا پسې بد رد وایو یا یو چا ته خیرې وکړو، ځکه چې هغه اوس وفات شوې ده. موږ کولی شو چې د یو مسلمان په صفت هغې پسې دعا وکړو، الله تعالی رحیم او کریم دی چې هغې ته مغفرت نصیب کړي او الله تعالی ورته بهتره جنتونه ورکړي. په دې خبرې به د خپلې ویډیو اختتام وکړم چې الله تعالی دې ټول مړي د اهل اسلام وبخي او الله تعالی جل جلاله دې موږ ته هم هدایت را نصیب کړي.